راځه زویا داخل دکړم ته دین په مدرسه کې که خدای چیرې در یاد کړلو یاسین په مدرسه کې یاسین په مدرسه کې راځه زویا داخل دکړم ته دین په مدرسه کې د روان 1405 هجری شمسی تعلیمي کال د ثور د میاشتې په جامعه کې یوه پرتمینه غونډه د هغو زده کوونکو د ستاینې او مورال لوړونې په موخه جوړه شوې وه چې د تیر 1404 هجري شمسي تعلیمي کال په کلنیو ازموینو کې په لوړو نمرو کامیاب شوي وو. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې زده کوونکي پوه شي لکه څنګه چې دوی ته د 4.5 میاشتو ازموینو په ترڅ کې ډالۍ ورکول کیږي، همداسې به د کلنیو ازموینو په بری کې هم د هغوی محنت او هڅې وستایل شي. او هغوی ته دا یادونه وشوه که تاسو د جامعې په هر بخش لیکوالی، خطاطۍ، خطابت او نورو برنامو کې زیار وباسئ، د جامعې لخوا به ستایل کیږئ. غونډه د قرآن عظیم شان په تلاوت سره پیل شوه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یاد کې نعت شریف زمزمه شو چې په دې سره د غونډې فضا معنوي او روحاني بڼه غوره کړه. ورپسې د جامع مسؤل مدیر مولوي عبدالله ابو حماد صاحب په تالار کې حاضرینو ته ولنډه او ورخیزه وینا وکړه. هغه د ګډونوالو له ګډون مننه وکړه، شاګردان زیار او محنت ته وهڅول او هغوی چې په خپلو زده کړو کې کوښښ کوي کامیاب وګڼل. د غونډې په وروستیو شیبو کې بریالیو زده کوونکو ته د هغوی د کوښښونو او لاسته راوړنو په ستاینې کې د جامعې لخوا څو پارې قیمتي ډالۍ ورکړل شوې څو دوی نور هم وهڅول شي او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړي. وروسته غونډه د دعایي په لوستو سره پای ته ورسېده. الله به دې حافظ کړي د قرآن خوږه بچایا، په رب دې لرم د یقین په مدرسه کې که خدای چیرې در یاد کړلو یاسین په مدرسه کې راځه زویا داخل دې کړم ته دین په مدرسه کې که خدای چیرې در یاد کړلو یاسین په مدرسه کې یاسین په مدرسه کې یاسین په مدرسه کې د ژوند واړه خوندونه بسم الله فدا دې دلته د ژوند